السلام علیکم ملګرو، څنګه له خیر برابر کوشش وکړو چې ملګرو دا ویډیو ورسره پوره ګورئ. ډېر ملګري په وټساپ باندې دغه یو غوغا مطلب جوړه ده چې یاره داود شاه مړ شو، داود شاه جنازه کړه ده. نو دا د سره اخري ویډیو په دغه ټاپک باندې او دا تصویران به مو لږ کتلي، دا مو تاسو دا وینئ چې یاره پروت دی او داود شاه په آی اس یو کې دی او ډېر سختو حالاتو کې دی او بېګا یو ویډیو چې کوم اپلوډ کړی وه موږ هغه ښځه چې کومه چیغې وایي ځان یې سرتور کړی، قرآن مجید هم پکې راغستی دی، خدای تباه او برباده کړي. نو د دوی حقیقت سره شیر کوم چې یار دا خلک مطلب دوی ولې دوی خوښ نه کړو او خلکو ته په دې سختو حالاتو کې مطلب دا دی بیا خیر یې وکړئ. لکه پروت هغه د مرګ په حالاتو کې دی، الټو ته خلک وایي چې یاره کله به دې ساه خیږي او چې چاته داسې ووایي چې یاره ژوندی دی، هغه وایي دا دی ډېر غلط خبر راکومله. نو وجه یې دا ده چې دوی په سوشل میډیا باندې نوم خپل داسې پرېښی دی تر دې دمه پورې یاره لالیګي او دوی به داسې کنځل او داسې حرکتونه چې یاره هغه د نه کېدو حرکتونه دنیا خلکو به دوی ته نصیحتونه کول چې یاره نو دا اوس وګورئ د خلکو که نه د دوی سره به د رویه د خلکو اوس داسې نه وه. زه یم چې یاره هر کس به دوی اوس هسپتال ته هم تللی وکړو چې ته د ځایګیری داسې د نیک کارونه کولې. لکه تاسو به مولانا طارق جمیل هم لیدلی وي هغه باندې چې کله پروس کال هغه دړه هغه اټیک شوی نو دنیا خلک چې کوم دی د هغه دپاره ختمونه کول. وجه څه چې یار هغه یو نیک انسان دی نو چې د داسې د خپل عمل یا د خولۍ هم برابر وی. بهرحال چې خلکو ته د کنځلې وغیره دا نه کولی یا دا مختلف قسمه ډرامې د جوړولې پوه شوئ. او بله دا پټو چې کوم تاسو وینئ یا دا ویډیو وي دې کوم کې چې د ځانه پټۍ مټۍ تاو کړې دا هغه ویډیو د نن یو 2 کاله وړاندې زما چې څومره خیال دی دا هغه ویډیو دی چې یاره د په ځان باندې دا په خپله باندې دا د پټۍ د ځانه تاو کړې وي او لګیا و چې یاره دا په موټر باندې ډزو شو، یو ډز د شیشې نه شو، یو د مارګاټ نه شو، دا مختلف قسمه د ګاډي قصې کولې. دغه خو یو ډرامه وه. نو ډېر ملګرو دا و چې یاره دا به هم د ده یو ډرامه وي. نو هېڅ پته لا نه لګي ځکه چې هغه د هغه لا ویډیو نه ده راغلې او دا بازارګرمي به بله هم جوړه شي چې کله د هغه یو ویډیو راشي لایف معمولي غوندې ویډیو هم راغلی چې یاره پلان کې چل داسې دی پلان کې داسې دی تاسو به بیا د سوشل میډیا غوغا وینئ. نو ملګرو اندازې او د سوچ مطابق دغه مطلب خلک به دغې باندې ورسېدو چې یاره دته دا خلک مطلب دوا ولې نه کوي چې یاره د کارونه سم نه دي کړي. نو باید په دې ویډیو کې موږ ته مقصد د دا میلاویږي چې یاره داسې یو کار کول غواړي چې یاره هغه په راروان وخت کې ستا په کار شي. مطلب دا دی که چېرته تا باندې څه سخت دی چې خلک بیا تا په خال پازو کې یادوي. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه ملګرو چې کله هم د بله ویډیو راغلی انشاءالله به هغې باندې بیا ویډیو کوو. بل په دې ټاپک باندې بله ویډیو لا تر اوسه نه راځي تر څو پورې چې د هغه خپله لایف ویډیو یا بل داسې دغه راغلی نه وي چې کله بازارګرمي یعنې سوشل میډیا بیا ګرمه شوه انشاءالله نیکسټ ویډیو به په ښه د اپډیټ سره چې کوم دی ستاسو سره شیر کوو. ډېره زیاته مننه.